کال پاوکې شاهین ټاون پلوسونه راغلي ملګرو ستاسو ډېره مشکور یم چې تاسو د اتحاد اتفاق مظاهره وکړه او هغه ملګرو زه مذمت کوم چې کوم ملګري موږ له څه ځای پورې راغه او بیا لاړه زه هغې مذمت کوم ملګرو موږ ډي اس پي صاحب پښتون سړی دی دروند سړی دی سیچو صاحب زموږ د تاکال او زموږ ډېر معزز اکسین صاحب دا د ما سره ناست دی چونکې نن د جمعې ورځ وه سبا هم چوټي ده بله ورځ هم چوټي ده نو چې څومره افسران وو هغه افسران بچو سره څوک مري ته تللي دي او څوک سوات ته تللي ځکه چې دا دوه چوټیانې ورته میلاویږي ګرمۍ کې هغې سره یو منټ خبره اورئ هغې سره خبرې وشوې اکسین صاحب له اختیار ورکو چې تا څه فیصله وکړه هغه به موږ منو او ډي اس پي صاحب له خپل طرف نه موږ ملګرو چیرمنانو صدرانو صاحبانو دا فیصله وکړه چې تر څو پورې م لیکل نه راکړي هغه پورې به نه ځو دا سټامپ د ډي اس پي صاحب دستخط هم دی پې د اکسین صاحب دستخط هم دی پې د پیر په ورځ به 10 نه 11 12 بجو دې درمیان کې د وابډې ټول مشران به زما حجرې ته راځي زما حجره ستاسو حجره ده د خلیلو حجره ده د خلیلو مشري ده هلته هغه زما حجره نه ده ستاسو حجره ده هلته به راځي او دا ګارنټي ډي اس پي صاحب او د اکسین صاحب موږ له راکړه چې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ هغه به مکمل ختمیږي او چې کم لوډ شیډنګ دی هغې کې به کافي حده پورې باتچیت کوو چې کمې راولي او دی ذمهواران دي زه خپل ټولو ملګرو ته بیا د هغې شکریه ادا کوم چې په دې ګرمۍ کې په دې سخته کې تاسو موږ سره ملګرتیا وکړه راغئ دا اتفاق او اتحاد به انشاءالله جاري ساتو زه اوس ټولو ملګرو ته زما ریکویسټ دی چې دا فیصله وشوه پښتانه تنان دي ډي اس پي م او اکسین هم انشاءالله په خپلو خبرو باندې به عمل درآمد کوي ټولو ته ریکویسټ دی چې پوره امن طریقې سره ټول خپل کورونو ته لاړ شئ ډېره مهرباني